د قرآن کریم د ترجمې درې اویاوم درس سورة البقره 233 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی قول معروف یو خوږه خبره کول چاته فقیر ته سوالګر ته یو خوږه خبره کول ومغفرة او د یوې بدې خبرې نه تیریدل، یعنی یو محتاج انسان ته یو ښه خبره کول او یا د هغه د کمې بدې خبرې په مقابل کې هغه ته بخښنه کول خیر ډیر ښه دي من صدقة د داسې خیرات نه یتبعوها چې د هغې خیرات پسې اذن ازارول وي، یعنی چې یا پې احسان کوي او یا پې غورونه ورکوي. نو د دې نه یوه ښه خبره کول د داسې خیرات نه ډیر ښه دي که چاته یې وکړي. والله او الله تعالی غنی بے پروا دی، ستاسو خیراتونو ته ضرورت نه لري بلکې ستاسو نه امتحان اخلي. حلیم او تحمل والا دی، داسې نه چې یا عذاب نشي درکولی او یا یې نه درکوي، بلکې د توبې وښکلو چانس او مهلت درکوي. یا ایها الذین، ای هاغو کسانو، ای هاغو خلکو، آمنو چې ایمان راوړی دی، یعنی ای مؤمنانو، لا تبطلو مبربادوی صدقاتکم خپل خیراتونه بالمنی په احسان کولو والاذی او ضرر رسولو سره، یعنی ای مؤمنانو خپل خیراتونه په فقیرانو او سوالګرو باندې په احسان کولو او ضرر رسولو سره مه بربادوئ چې یا پې غورونه ورکوئ او یا بدې خبرې ورته کوئ. کالذي لکه د هغه کس په شان ينفقو چې مصرفوي ماله خپل مال رئاء الناس خلقو ته د ځان ښودلو دپاره، ولا یؤمنو او باور نه لري بالله په الله تعالی باندې، والیوم او په ورځ الاخری د قیامت سره، یعنی د الله تعالی رضای مطلب نوي، صرف په خلکو کې شهرت او عزت غواړي.
فمثله نو مثال د خیراتونو د دغه ریاکار کمثلی لکه پشان صفوانین د یوې خوی تیږې دی علیه چې په هغې باندې ترابن خاوره پرته وي فاصوابه نو ووریږي په هغې باندې وابلن تیز باران او ټوله خاوره تیویسي فترکه نو پاتې شي هغه تیږه سولدن خویه پاکه پاتې شي همدارنګه د خیراتونو اجر او ثواب هم د ریا او احسان اچولو په سبب داسې د منځه وړل کیږي لکه باران چې د خوی تیږې نه ګرد او خاوره وړي لا یقدرون نو دغه قسم ریاکار خلق لا یقدرون قدرت نلري علی شیء په هیڅ شي باندې یعنی په هیڅ شي باندې د اجر او ثواب د لاسته راوړلو مما د هغې خیراتونو کسبو چې دوی کړي دي یعنی دی ریاکارانو چې څومره د ریا خیراتونه کړي دي د هغې به هیڅ اجر او ثواب دوی ته په لاس ورنشي والله او الله تعالی لا یهدی هدایت نکوي القوم قوم الکافرین د کافرانو ته ومثلو او مثال الذین د هغو خلکو ينفقون چې مصرفوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء د پاره د طلب او غوښتنې مرضاتی د رضا د پاره د رضا الله د الله تعالی یعنی چې دوی خپل مالونه د الله تعالی د رضا د پاره مصرفوي وتثبیتا او د پاره د کلکولو من انفسهم د زړونو د هغوی نو د دوی مثال کمثلی پشان جنتین د یو باغ دی بربوتین په غونډۍ باندې یعنی په جګځای باندې اصوابها وابلن کچیرتا پی زورور باران وشي فآتت نو دغه باغ ورکوي اکلها میوی خپلی ضعفین دو چنده فإن او که لم یصبها وابلن او که لم یصبها وابلن زورور باران پی ونشي فتولن نو
نری باران هم ورته کافی دی. والله او الله تعالی بما په آغو عملونو باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.